دلته پر یو شمېر هغو بزګرانو د سویابینو تخم ایښل کېږي چې له مخکې د زراعت ریاست له لوري مشخص شوي دي. د مسؤلینو په وینا دا د کوکنارو د بدیل د ترویج یوه بله هڅه بلل کېږي. منځکې مو د داسې یو نیم دوه جربه منځکې مو باید وکرو، دا فصلونه ډېر شي، تخمونه ډېر شي چې خلک ډېرې ګاټې ونه وخلي، حاصل زیات ورکوي او چې د یو مرضونه نه کې داسې د اصل شوه تخمن دا مسله اصلاح شوه ده دې ګټه ډېر زیاتې دي. د زراعت ریاست د مسؤلینو په وینا سږکال پر 550 کروندګرو د سویابینو اصلاح شوي تخمونه ویشي تر څو نورو کروندګرو ته وښیي چې له سویابینو څخه د کوکنارو د یوه ښه بدیل په توګه ګټه واخلي. د زراعت رئیس انجینر حفیظ الله شانوري وایي د یوه جریب ځمکې لپاره د سویابینو 14 کیلوګرامه تخم ورکوي. هغه زیاتوي د همدې سویابینو راټولیدونکي حاصلات بیا فی کیلو په 40 افغانۍ له کروندګرو اخلي. د کوکنارو ځای نیسي او درآمد یې ډېر ښه ده نظر نورو نباتاتو ته. موږ په روسر کال 250 نفرو ته صاحبین ورکړي وو. سږکال یې د مقام د وزارت د خاصې توجه په بنیاد 5,500 کورنیو ته موږ صاحبین ورکوو. البته 5,500 جریبه ځمکه به تر کوشش لاندې نیول کېږي. په داسې حال کې چې په دې ولایت کې کوکنار نه کرل کېږي او زیاتره بزګران له خپلې ځمکې ډېر لږ عاید ترلاسه کوي، مسؤلین وایي چې د کوکنارو د بدیلو کښتونو د ترویج هڅې یې پیل کړي دي. نو زموږ هڅې دا دي تر څو پورې هغه نباتات چې او مشروع کښت وي او درآمد یې ډېر زیات وي دا د خوست دهقانانو ته البته ورکو په وړیا ډول باندې ورکو. تڼي، علي شیر او سپیره هغه ولسوالۍ دي چې شاوخوا 10 کاله مخکې پکې پریمانه کوکنار کرل کېدل، خو د عامه پوهاوي او د قومي جوړښتونو پر اساس د دې بوټي کرل صفر شوي دي. ابراهیم رحیمي، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.